قدرمن اوریدونکو د دې د خبرو او سندرو په پروګرام کې نن موږ یو تکړه میلمه لرو چې دوی محترم اسماعیل شاهد دی. اسماعیل شاهد دی پښتو ژبې ډېر خوږ تکړه او غښتلی کمیډین دی. زما اړخه تاسو ټولو ته السلام علیکم. له کوم ځای نه تا شروع کړله او کمیډي ته دمخه کړله؟ یاره چې دا خو داسې شی دی که نه چې دا اکټینګ چې کوم دی دا خو خیر چې د بچپن نه زما شوق دی سره او د بچپن نه زما لکه دا کوشش و چې دا دغه به مې ریډیو به مې اورېدو نو زما به ویل خدای پاکه کله به چې زه په دې ریډیو کې زه لږ یو څو خبرې وکړم که نه. نو زه به دې تا خبرې کله کله ژباړم. بچپن یعنې له ماشومتوب نه؟ د ماشومتوب نه بلکل چې ماشوم وم خو لکه خوښ مې که نه د پروګرامونه ما اورېده به که نه هغه وخت کې ټلویزیون نو که نه دي ټلویزیون نو صرف ریډیو به بس ریډیو ته به ناست داسې که نه ډرامې به کېدې نو بس ډېر شوق به مو چې ما ویل خدای پاکه چې مونږ هم لاړ شو. بیا مې کوشش هم وکړو لا مړم نو هلته عمر ناصر صاحب هغه ته چې زه مخامخ شوم زموږ د ریډیو مشر و پروډیوسر و چې لاړم ورته ما ویل یاره چې زه خو زما اکټینګ سره ډېر زیات شوق دی که نه. وایي بس ټیک ده که نه راشه میدان ته شه بس پته به دې ولګي چې څومره اوبو کې او څومره د اوبو نه باري. بس لاړم چې لاړم نو بس لږ څه تپوسونه مپوسونه وکړه. ما ته وایي زما خوږ ورو دا چل دی چې لا فلحال که نه تا لپاره وخت ډېر دی. وخت به ډېر زیات دی ته به لږ نور هم کوشش وکړي که نه. نو معنا د خبرې دا وه چې تا ته یې داسې ویل دي تر اوسه پورې ته ماشوم یې؟ بس ماشوم لکه وایي نه شي کولی که نه کار نه شي کولی که نه وایي لکه کوشش کېدی شي. بیا ما داسې کار وکړو چې د دې نه پس به چې لکه ټلویزیون هم راو که نه بلیک اینډ وایټ و هغه وختو کې خو شوق هم ډېر زیات و جي که نه. نو بیا ټلویزیون ته لاړم ټلویزیون ته چې لاړم نو شوکت علي صاحب ته زما د سندرو سره هم ډېر زیات شوق و ما چېرې زه لږ که نه ګلوکاري به وکړم خو چې زه لاړم شوکت علي صاحب ناست و ریاض الحال کې ورسره معشوق سلطان ناسته و بس چې لاړم مې ویل السلام علیکم که نه ډېر ښه چورت کې دا ډېر په دغه سره ورغلم وعلیکم سلام کېناستم څه درځي مې جي حاجي ستاسو دعا پکار دی جي ویل وایي ښځه څه شی ما چې زه لکه سندرې ویل غواړم وایي ښځه بس هغه لکه زما خیال عمل ډېر زیات خوښ دی ډېر راباندې ګران هم دی جي خو ډېر مې خوښ دی جي خیال عمل. بس هغه ورځو کې یو سندره رور د رور د لاسه وژني یار نو په رقم یې موږ ته وایي ووایم چې رور د رور د لاسه وژني یار د یار پاتې شوی پهچان دی دوبار پناه شوی هغه خلک دوی خلاص اوس لستوڼی ورکوي بچ کوي لاس دا 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 نا 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 دا 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 نا دا نا دا 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 نا دا نا دا دا نا دا نا دا ټک ټک دا نا 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 دا 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 نا دا نا نا دا 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 نا دا نا 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 او یا قربان ډېره ښه مې ویله جي خو ما ته یې وروره کله د میوزک نه اخوا منډه کې او کله د میوزک نه دی بل طرف ته را منډه کې نو ته ورور مې داسې کار به وکړي چې د هلته ګنټهګر کې به چې دا ډوکړي مار دا دغه والا به زیات به هلته کېناسته جي وایي ته به داسې لاړ شي او هغلته به چې دی نو یو څو ورځې به دې خلکو سره تېرېږي نو کېدی شي که نه لکه زه بیا څه وکړم بس ما ویل بس زه ټیک دی چې نو لکه بیا مې جاډو بس دې طرف ته چې زړه مې مات شو ټي وي ته چې لاړم نو بس مې راته د سندرو مندرو خو لکه سونی شو که نه ته راشه ملې د اکټینګ کې مې نوم پیدا کړو مجید داسې لکه تلم راتلم خو ډېرې کړولې مجید لړۍ یې راله چولې دی اړه هغه ورځو کې به جي ډېرې زیاتې سختیانې وي که نه دننه به یې څوک هم نه پرېښوده یعنې لکه اوس غوندې نه وي سیار چا نه جي نه اوس نن سبا خو جي نن سبا خو داسې دور دی او میډیا خو داسې دغه شوې دی جي که نه لکه چینلې دومره زیاتې شوې خبل کیمرې دومره راووتې چې هر ماشوم په خپل کور کې بل ماشوم ته کیمره نیولي یا خپلې مور بچو ته کیمره نیولي شای بچی هلې ټوپ کوي او بیا راشي بچی کښېني دغه ورته ولګېږي او په سکرین باندې ښکاري اکټینګ نه نو سبا خو چې ډېره لکه ډېر دې خلکو دپاره دا چې کوم اوسني دي دې دپاره خو چې ډېر ښه شو مونږ دپاره خو ډېره سخته وه مونږ یې چېرته پرېښودو هغه وخت کې ډېره ګرانه وه جي ښه بیا څنګه سو په ټي وي کې نو بس بیا دا چلو جي فرمان الله جان صاحب جي پروډیوسر جي هغه یو پروګرام کولو بس نو ته ورغلم څه دي وایه مې چې زما ډېر زیات شوق دی جي بس یو پاټ یې را کړی و جي که نه هغه پاټ هم جي لکه
زه داسې معمولي پاټو جي زه پولیس والا وم هغه کې ما ته ویل بس کیمره ویل آن کې کیمره آن شو بس صرف هغه ته مې دا ویل چې پاسه ما دا شی وکړې نو بس هغه ملزم ناست و زه بس پولیس د وردګ کې مې داسې مولا کړي وکړم مله پاسه اوس دغه یو ډیلاګ مې جوړېلو دغه پاسه نه جي اوس والله پاسېدلی یم او اوس چې دی ناستی ته مې بیخي نه پرېږدي چې وایي چې بس چې پاسېدلی نو پاسېدلی ښایي یعنې شپږ کاله ډېر شی دی چې تقریبا شپږ کالو نه زه لګیا یم چې لګاتار جي او دا د الله تعالی احسان دی پروردګار فضل او کرم دی چې هغه خپل هغه دغه ته مطلب برقرار وساتي چې دا کوم لکه تر اوسه پورې ما خلک لکه خوښوي که نه لویه خبره دی او بله چیزه تاسو د دغې مجید لکه ټلویزیون باندې ظاهره خبره تاسو زما پروګرامونه ګورئ خو تاسو ته به دا پته نه چې زه په اوداسه کې کار کوم دي دا د الله احسان دی چې څومره ډرامې چې مې کړي په اوداسه کې مې دي کړي دي بس دا راباندې الله فضل دی کرم دی ځکه په خلکو باندې خیم لګي ځکه چې الله ته سجده لګو د هغې نه پس مطلب د ایکټینګ کوم داسې خوند هم کېږي او خلکو باندې خم لګي ته کله چې یو کرکټر ته ورننوځې داسې ویل کېږي چې وایي هر څوک چې هر رول لوبوي یو کرکټر چې لوبوي د هغه د شخصیت نیمایي باید هماغسې ووسیږي چې وکولی سي هغه کرکټر ښه ولوبوي دا خبره درسته تا ته غلطه ده بالکل صحیح زه تاسو ته یو خبره کومه جي زما یو لکه زه هر مشاهده کومه جي مشاهده دا کومه چې کوم کردار ماته ملو شي لکه اوس بفرض مال یو ډراما و جي اردو کې مونږ کړی جھوٹ کی عادت نہیں مجھے هغې کې یو د بوډا رول پلار و هغه که نه لکه بابا و دغه سړی به جې هلتې مطلب دې غریب به خیر غوښته زه ما ته به دفتر ته راتلو هغه نو هغه به راتلو دفتر ته ما به هغه ته داسې کته نو هغه به د هغه لهجه داسې وه که نه هغه به چې خیر هم ما نه غوښته و که نه لکه لاس بینو نو ویی به چې د خدای په نام د خدای په نام مسرک چې څه دې د وسه کېږي د خدای په نام ما یاره دا کردار که چېرته ماته میلاو شو انشاءالله زه به یې کوم هغه بیا عزیز جاد صاحب یو پروګرام شروع کو همایون هما صاحب لیکلی و میم زرما بیا دا چې مونږ لکه په اردو کې کو ډېر لکه دا دومره د پاکستان په تاریخ کې بیا د ټلویزیون په تاریخ کې دا یو داسې ډرامه وجي چې د ټولو نه زیاته چلیدلې ده دا زنګ جھوٹ کی عادت نہیں مجھے چې کوم دومره زیات و چلیده چې دومره زما خپل خیال راځي چې دومره ډرامه په پاکستان کې دومره یو ډرامه نه چلیدل لکه څومره چې زما دا ډرامه چې کوم جھوٹ کی عادت نہیں مجھے دا د بابا رول ما کړی دی کې نو دا سړی چې راتلو دی به ما روزانه ما به د تیل میل بابا راځه ما نوړه چې څه دغې که نه لکه څه چې د وسه کېږي به زه در کوم خو روزانه راځم هغه به راتلو ما به ویل که نه دوه پیسې وایم دا د خدای د نامې کار دا غواړم بیا داسې دا رول عزیز جاد صاحب د امین هما صاحب لیکلی و د عزیز جاد صاحب دا ډرامه شروع کړه ما ورته ویل یاره دا د بابا رول دی زه داسې نه کوم هغه رول چې کوم نو هغه د خو لږ بابا دا چې کوم ما ته به راتلو نو هغه لږ هغه اواز لږ داسې دغه غوندې و که نه خو دا کردار چې دا جابر و جابر سړی و که نه ما سوچ وکړه ځکه چا به راغی خبرې ته زما وکیله داسې چل دی که نه به داسې خبرې کوي دا شی ما تیز کو مې یالکه زما خبرې ته غوږ کېږه چې زه درته څنګه ویم داسې کار کوه پوه شو که پوه نه شوې سوپر هیټ جي هغه زموږ ډرامه سوپر هیټ لاړه جي نو دا ده چې زه مشاهده کوم لکه خلک ګورم چې لکه دا خلک دغه چال ډال مال دغه څنګه خبرې کني نو زه کوشش لکه دا کوم چې زم چې د خلکو باندې هغه کردار خو لګي محترم اسماعیل شاید اوس په تاسو ته یو ښکلی او په زړه پورې سندره خپره کړو ځکه زموږ پروګرام خو نوم یې د خبرې او سندرې خو سندره به جوړومبې به راځي د خیال محمد اوروي بس د خیال محمد سندره به درته واورو بیا به خپلې خبرې ته دوام ورکوو سمه ده بلکل جي اوس هغه کسان چې ستا غږ اوري او داسې هیله لري چې وغواړي اسماعیل شاهد واوسیږي ستا خو به جلسې نه راځي اسادت خو به دې نه رسي چې دا خلک وغواړي په راتلونکي کې لکه تا غوندې همداسې یو غښتلی چې لکه د اسماعیل شاهد نه لکه ښه فنکار راشي زه خو جي خوشحالېږم نو اوس ته ووایې چې دوی څنګه وکړي نو ما خو درې جي لکه اکټر دی جي که نه اوس په کار خو دا وه که نه جي چې دې دپاره اکیډمۍ نه په هغه اکیډمۍ کې هغه څه تعلیم حاصل کړي لکه د ایکټینګ تعلیم حاصل کړي هغه خو لکه شته نه جي که نه خو بل دې ته بیا دا پکار چې د کوم دغه سینیر فنکاران دي چې د هغې نه څه زده کړه وکړي
سینه ځکه چې هغې ټول عمر په دې فیلډ کې تېر کړو ظاهره خبره چې هغې به لږ نه لږ خو پوهېږي صحیح که نه بل دې ته پکار چې د هغې عزت وکړي قدر وکړي د هغه فنکارانو کوم چې دغه سینیر فنکاران دي نو انشاءالله تعالی چې بیا دې زموږ مقام ته رارسي نو چې کوم د دې جونیئر یا کوم لاندې فنکاران دي که واړه فنکاران اب بیا د دې عزت او قدر کوي نو ظاهره ده چې لکه داسې پکار دی چې ځینې اوریدونکي داسې فکر کوي چې دغه کمیډین چې ده څوک چې کمیډي کوي په سټیج په رادیو یا په تلویزیون کې ځینې کسان اوري فکر کوي چې دا صرف د خوشحالۍ لپاره دي د ورځې د تېرېدو لپاره دي د انجویمنټ لپاره دي زه فکر کوم چې داسې نه ده کېدای شي چې د هرې کمیډي تر څنګ یا تر شا یوه تراژیدي وي کېدای شي چې د هرې کمیډي تر څنګ یو درس وي کمیډیان یو معلم ده په دې هکله څه وایي دا خو جي ما تاسو ته ویل چې کله چې دا چې کوم دی که نه چې دا ستاسو خبره چې کامیډین ټیک ده هغه لکه څه ټایم چې دته سکرپټ میلو شي هغه په سکرپټ باندې کار کوي د هغې نه پس چې د هغه کم تکلیفات دي کم دي لکه کور مسلې د بچو مسلې دا ډېر ګران شی دی چې اوس هغې ته موږ داسې ښکارو چې دوی مطلب ډېر خوشحاله دي نو خوشحاله خو مطلب د دنیا ته انسان راغلی دی نو هغه سره خوشحالي او د غم خو تړلی دی دا دواړه شی نشته خو قسم دی کوم چې زیات مطلب دغه کار کوي لکه کم کامیډین دا کار کوي د ټول نه زیات خفه وي د ټول نه زیات مطلب دی غمجن وي د ټولو نه زیات تکلیفونه همدغې خلکو ته وي اوس ګوره لکه ما والا جي د ما مثال شکر الحمدلله لکه لینډ میډم سیټ دی په پاکستان کې د الله فضل دی کرم دی نام هم شته دی دومره ده چې لکه خپله غریبي خپل دغه حیا عزت سره مونږ لکه تیرو هلته که نه اوس که زه چېرې په دغه لندن غوندې دغه ځایونو کې وې په دغه لندن کې دغه انګلینډ کې وې دومره کار ما کړی وې میلینیر به وم چې زه پته نشته چې خدای خبر زما به څومره دلته دغه ځای کې رسټورنټ وي او څومره پلازې به مې اوس خدای خبر څه څه به خو پاکستان بس غریب ملک دی بس موږ همدغه اورېدو چې غریب ملک دی که نه زه فکر کوم چې غریب هم نه دی ځکه هلته سیستم نشته سیستم په دې معنا نشته چې اوس دلته هر ډي وي ډي یا هر سی ډي چې خرڅېږي هغه قاچاقي نه دي بالکل دا اوس هلته یو څوک فرضاً معلم ظفر په دوکان کې درته چاپوي پیسې ورکي په هغه خاطر باندې هنرمندان یا سندرغاړي هر څوک چې دی غریب پاتې دي یعنی په پاکستان کې هم ډېرې پیسې شته خو سیستم نشته لږه سختی پکار ده لکه اوس موټروی باندې چې تاسو کو وګورئ چې څنګه د پاکستان کې موټروی باندې څنګه موټروی پولیس دی اوس هغې مطلب لکه جرمانې او دغه لګولي دي هر سړی بالکل ایغ نیغ دی بالکل داسې لکه اخوا دې خوا ګوري لیکلي 70 مایل نه لکه سپیډ به نه وي که نه هغه یریږي او یار که مخکې شم خو 200-300 روپۍ جرمانه ده نو چې دا سیسټمونه لږ زمونږ دغه شی نه دغه لینډ زموږ صحیح روان شي سړکونه الله تعالی وکړي چې زمونږ لږ ښه شي که نه سړکونه مړکونه داسې نو کېدای شي چې زمونږ بل د دې ټولو ملکونو نه ښه دی قسم دی چې داسې ملک دی چې که نه چې هر څه پکې شته دی چې دومره ویم چې ته څه غواړې که نه زموږ په دې ملک کې جي شته دی خو هېڅ نشته به څنګه دا بدقسمتي دی چې زموږ یو متل ده وایي زه د پلار په مړي ژاړم دی مې په کږه خولو خاندي اوس که یو څوک په یو مړي ژاړي سبا ته ته ولاړ سې همدغه د مړي ژړا یو چیرې ولوبوي خلک فکر کوي چې والا دا د رښتیا خوله څرنګه د کمیډي ده ورته اما د هغه د زړه نه یو خدای خبر دی ځکه چې زوی یې پلار یې مور یې یو څوک یې پاتې دي ستاسو مطلب دا لکه یو مثال غوندې تاسو یو خبره کوي چې یو مثال لکه دا زه یو ځل ما اکسیډنټ کړی و هسپتال ته لکه زه بیا خلکو نیولې وم هسپتال ته یې راوستم دا کم ډېر خوږ شوی وم ډېر زیات لکه خوږ وم ډېر خوږ وم اوس زه یې روان کړی یم اوس خلک دي اوس که نه زه روان یم وای خدای غرق شوم اوس روان یم خلک ګورې والله ځان یې منم دی والله زبردست اکټینګ دی یار یاره والله چې داسې اکټینګ خو مونږ چېرته قسم دی آفرین دې ته اکټر دا دی دا اوس اکټر دی او زه ورته همدا دغه کوم چې د خدای په قهر وړي غر کې ما اکسیډنټ مې کړی خوږې ما او دې خلکو ته راغه دغه پورې خانه چې څه ټایم یې زه کټ کې واچولم لکه کټ ته یې ورسولم او کټ کې هغې واچولم هغې نه پس بیا وروستو هلکه دا اکټینګ جوړ نه کړو نو دا څنګه چل نو دا که ستاسو مطلب دی که نه نو دغه رنګ مونږ سره اکثر لکه داسې کیسې شوي زه ستاسو مطلب باندې بیا هم پوه نه یم خو لږ داسې پوه شوم ته ورته مثال غوندې درکړو سمه ده محترم اسماعیل شاید دا نیم ساعت له موږ سره وی ښه وخت هم درلود هیله مند یم چې زموږ اورېدونکي هم په
پروګرام باندې خوشحاله سوي یې له تاسو څخه ډیره مننه کوم چې زموږ پروګرام ته راغللې او اوس به هم د هدایت الله یوه سندره درته خپره کړو او تاسو په پاکه لاس سپارم. ډیره مننه جی. خدای په امان. السلام علیکم.